دنیوي سزا یې دا ده چې لنډ خلص یې دې ته راځي چې اولئک کالانعام بل هم اضل. دا کافران دی چارپایانو په څیر باندې دي. دا انسان چې په یو شي باندې پوهیږي او دا انسان ته چې انسان ویلی کېدای شي د عامو چارپایانو نه راجلا ده د په څو صفتونو باندې. یو صفت په دې کې پوهه ده چې دا پوهه لري، په یو شي باندې پوهیږي او د پوهې دپاره اسباب یو سبب علم ده او عقل، او بل سبب یې د دپاره اوریدل او لیدل دي. عقل د قوه مدرکه په زړه کې موجوده ده. زړه بیا په فؤاد کې ده. فؤاد له زړه نه یوه راڅرخېدونکې پرده ده او دا فؤاد بیا په صدر کې موجود ده، سینه چې ورته وایي. دا مې دې په خاطر باندې وي ډېر کرت قرآن کریم کې د صدر تعبیر کېږي، مراد ترنه زړه وي. کله وارې فؤاد ذکر کېږي، مراد ترنه قلب وي. قلب ذکر کېږي، بیا مراد ترنه عقل وي. هغه عقل چې قوه مدرکه ده، داسې یو قوت دی چې د دې په سبب باندې سړی په ښو او بدو باندې پوهېږي. او که عقل د سړي زایل شي بیا خو لیونی، بیا خو نه سبق زده کولی شي، نه په ښو او بدو باندې پوهېږي، نه خبرې یادېږي. دلته د کافرانو دغه اسباب د پوهې دا ټول الله ښودلی دي چې له دوی نه سلب دي. دوی عقل نه لري، ځکه د دوی په زړه باندې الله مهر لګولی ده، ټاپه. قوه سامعه چې کومه ده په دې باندې هم ټاپه ده. حق د دوی په غوږونو باندې نه اورېدل کېږي، سترګو باندې پردې خورې دي، حق ور باندې وینې نه. خو همدا صفتونه د چارپایانو دي. ته اوس چارپای ته یوې غوا ته بیان کوه، هغه په بیان باندې پوهېږي، او که هغه ته حق او باطل تشریح کوي په دې باندې هم نه پوهېږي. قوه عاقله هم دا نه لري. نو الله عز وجل فرمایي کافران په دنیا کې په سبب د کفر الله عین د څارویو غوندې ګرځولي دي، همداسې مهان سپک او ذلیل هم دي لکه د څارویو په څېر باندې. او د قیامت په ورځ باندې سزا د دوی هغه عذاب عظیم دا الله عز وجل هم دې وساتي. عذاب عظیم بیا اور د جهنم. خدای عز وجل دې موږ تاسو ټولو ته نجات ترنه رانصیب وګرځوي. دا ختم لفظ په قرآن کریم کې ذکر کېږي. د زړونو دپاره تقریبا 25 بد صفتونه ذکر شوي دي چې هغه زړه لري. په قرآن کریم کې 25 ذکر دي. یو په هغې کې ختم هم ده، طبع ذکر کېږي، ران ذکر کېږي، مرض ذکر کېږي، فی قلوبهم مرض، زیغ کوږوالی د زړه ذکر کېږي. الله عز وجل هم دې وساتي. مجموعه تقریبا 25 قسمه نومان، اسباب، امراض هغه د زړه ذکر شوي دي. خو په دې ټولو باندې حاوي بیا ختم ده. ختم اصلا کې مهر او ټاپې ته وایي چې کله یو سړی خط لیکي او بیا دا خط پوره شي کاتې کي نو وروسته ټاپه ور باندې ووهي. دا معنی وي چې په دې کې ذاتي کمی او زیاتی نه راځي، کوم شی دې ته ور داخلیږي نه، دې ته ختم وایي. دلته ترنه مراد څه دي؟ الله وایي د دوی په زړونو باندې ټاپه والې شوې ده. هغه لازمه معنی مراد ده چې لکه څنګه هغه خط دپاره دا ټاپه مانعه جوړه شي، کوم شی د کاغذ ته بیا نه ور داخلیږي. د دوی زړونه بند شوي دي، نه ور داخلیږي دوی ته ذاتي د حق رڼا. الله عز وجل هم دې وساتي. او دا ختم هلته په دې زړونو کې راځي چې کله په زړه کې ګناهونه ډېر شي. حدیث مبارک کې راځي چې کله یو سړی ګناه وکوي په زړه باندې تور داغ ولګېږي. که توبه وباسي خو پاک شي، او که توبه ونه باسي دا پسې ډېرېږي، دا ټول زړه راګیر کي، ران ترنه جوړ شي، زنګ. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکفرون ما کانوا یکسبون. د دوی په زړونو باندې هغه ګناهونه چې دوی تر سره کوي هغه ور باندې زنګ شوي دي. چې کله بیا ښه ډبل شي لکه په دې اوسپنه باندې چې دا زنګ ښه زنډمن شي، بیا دا اوسپنه ټوله داسې ښکاري لکه زنګ غوندې. نو بیا د هغې نه طبع جوړه شي، بیا ختم ترنه جوړ شي. اقفالو سره هم تعبیر ترنه شوی ده لکه قلفونه چې زړه ته ور واچوي. حق بیا د زړه ته کوزېږي نه. او په دنیا کې تاثیر بیا دا ده چې که څومره بیان ورته وکړي، څومره مؤثر دلایل ورته ووایي، هغه هېڅ تاثیر په ده باندې نه کوي. حافظ ابن کثیر رحمه الله فرمایي ختم د زړه ذاتي ده، تاثیر نه کوي، متاثره کېږي نه. د الله د آیتونو نه متاثره کېږي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو نه متاثره کېږي، دا د زړه ته نه کوزېږي. الله عز وجل هم دې وساتي. او په غوږونو باندې ختم بیا دا معنی چې الله توفیق د حق دې اورېدلو نه ورکوي. کافرانو به په غوږونو کې ګوتې ورکړي، یو بل ته به وي وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلکم تغلبون. یو بل ته به دعوت دې ورکوو، قرآن کریم ګورئ ما اورئ، او په دې وخت کې شور ماشور کوئ، غوږونو کې به یې ګوتې ورکړي. یجعلون اصابعهم فی آذانهم. وروسته بیان را روان ده. حقیقتا ګوتې به په غوږونو دې دپاره چې د رسول الله خبرې وانه اوري، قرآن کریم ور باندې وانه اوري.
دا ذاتي دا ده چې الله د دوی په دې قوای سامعه باندې ټاپه والې ده او د دوی په سترګو باندې الله پردې راچولې دي حق ذاتي نه ورباندې ویني که څومره حق ښکارئ دوی ته ښکاري نه ختم الله على قلوبهم الله مهر لګولې ده ټاپۍ والې ده على قلوبهم د دوی په زړونو باندې نو قوای عقله ذاتي فلج ده حق نشي ورباندې درک کولای وعلى سمعهم او د دوی په غوږونو باندې هم سمع په غوږ باندې هم اطلاق کیږي قوای باصره باندې هم اطلاق کیږي په قوای باصره د دوی باندې الله عزوجل ټاپه والې ده وعلى ابصارهم او د دوی په سترګو باندې یا په قوای باصره د دوی باندې غشاوتن پردې دي پرده الله ور باندې راخوره کړې ده ولهم عذاب عظیم او د دوی لپاره به عذاب لوی موجود وي په ورځ د آخرت کې چې هغه عذاب د جهنم ده الله هم دې وساتي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه یا الله عز وجل ستر ازام په نصیب کې خدا مغفرت دي ګناه راته وکړي رب کریم خدا قرآن کریم باندې موږ عاملین جوړ کړي یا الله دې هر قسمه کفر نه موږ ته نجات را نصیب کړي خدا منافقان هم جوړ ما کړي زړونه هم د منافقت نه صفا کړي ژبې هم خدا د دروغو نه صفا کړي خدا سترګې هم د خیانت نه بچ کړي عملونه هم خدا د ریا نه پاک کړي زموږ ټول اخر خاتمه په ایمان باندې کړي صلی الله تعالی علی رسوله